السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو کتونکو آر لیب ته ښه راغلاست. آر لیب تاسو ته د لیبارټري معلوماتو ترڅنګ د ټي وي معلوماتو هم خبر رسوي. په دې هیله چې راته جوړ او روغ وي او ژوند به مو هم په خیر تېرېږي. په نننۍ ویډیو کې هم د تیر په څېر یو ګټور معلومات شریکول غواړم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم دا ویډیو تر پایه او مکمله وګورئ. انشاءالله په داسې سره به له دې ګټور معلومات څخه برخمن سئ. خوږو کتونکو راځه ما تاسو ته په نښه کومه چې زه به نن تاسو ته آر ایچ فیکټر وښیم چې څه ته ویل کېږي. آر ایچ فیکټر ګرانو دوستانو، آر ایچ فیکټر د چیز سره تړاو دی؟ هغه د بلډ ګروپ سره تړاو دی. بلډ ګروپ دا زموږ په وینه کې چې کوم ګروپونه کېږي د هغو سره د آر ایچ فیکټر چې کله کتل کېږي نو هغه د همدې کوم بلډ ګروپونو چې دوه څانګې دي لکه هر یوې یو پوزیټیو او بل چیز دی نیګیټیو. اوس به زه تاسو ته دا وښیم خوږو دوستانو، دا کله چې زموږ بلډ ګروپ پوزیټیو راسي نو هغه په څه وجه سره پوزیټیو راځي او چې کله نیګیټیو راسي هغه بیا په څه وجه سره نیګیټیو راځي. کتونکو آر ایچ فیکټر خو ما تاسو ته وښودو چې دا څه شی دی؟ دا پروټین دی او د دې پروټین چې دی کار څه دی هغه به هم زه تاسو ته اوس وښیم. خوږو کتونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې کومه څانګې زموږ پوزیټیو را روانې وي نو هغه په څه وجه وي؟ هغه په دې وجه وي چې په دې پوزیټیو ګروپو کې د آر ایچ فیکټر را روان وي، یعنی دا پروټین را روان وي. په چیش کې را روان وي؟ په آر بي سیزو کې. په کومو آر بي سیزو کې چې دا پروټین وي او دغه آر بي سي دا سرې حجرې چې ورته ویل کېږي د دې په پورتنۍ سطحه باندې وي. نو بیا دا په دې وجه سره څه شوي؟ دا چې دی دا ګول ګول چې ما په کړي دا په آر بي سیز او پورتنۍ حصه باندې دا د مثال په توګه ما دلته جوړ کړي نو دا پروټین پراته وي. نو په کومه آر بي سي کې چې دا پروټین را روان وي تاسو په دې پوه شئ چې دا بلډ ګروپ به څه شي راځي؟ دا به پوزیټیو راځي. او په کومه آر بي سیزو باندې یعنی دا سرو حجرو باندې چې دا پروټین نه وي نو بیا به موږ څه پوه شو؟ یعنی دا ګروپ چې دی دا نیګیټیو دی. همداسې خوږو کتونکو باید موږ په دې پوه شو چې کوم بلډ ګروپ په پوزیټیو راسي نو د هغو په آر بي سیزو کې د څه شي موجودیت وي؟ د پروټین. یعنی په دې کې پروټین وي زموږ دا ګروپ چې دی هغه پوزیټیو رالی، آر ایچ فیکټر کې پوزیټیو رالی. همداسې کوم نیګیټیو ګروپ چې راسي په دې باندې باید موږ پوه اوسو چې هغه کومې آر بي سیز سرې حجرې چې دي په دې کې د آر ایچ فیکټر نسته، یعنی د پروټین نسته. په دې وجه سره زموږ دا ګروپ چې دی هغه نیګیټیو رالی. نو خوږو کتونکو د آر ایچ فیکټر په حواله دغه مختصر معلومات و چې ما غوښتل تر تاسو پورې در ورسوم. خدای دې وکړي چې ستاسو به هم خوښ سوي او په معلوماتو کې مې اضافه راغلی وي نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکئ چې تر ډیری خلکو پورې د معلومات ورسیږي. همداسې به ګټور معلومات نور هم تر تاسو پورې در رسوم. تاسو هم خپله ملګرتیا را سره وپالئ، زما دا چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. انشاءالله زه به هم همداسې ګټور معلومات بیا تر تاسو پورې در رسوم. نو غواړو به په بله ویډیو کې تر هغو پورې د خدای په امان الله پاک مو مل شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. Thank you for watching. Subscribe to my channel.